دا د کندوز ولایت په چهاردری ولسوالۍ کې د انګورو او یو شمېر نورو تازه او وچو میوو بڼونه دي کوم چې ډیری یې په د وروستیو کلونو کې رامنځته شوي. په همدې حال د کندوز ولایت یو شمېر بڼوال وایي د دوی حاصلات تېرو کالو ته په کتو سږ کال ښه خو له حکومته غواړي چې د بازار موندنې او د سړو خونو د جوړېدو په برخه کې ورسره لا زیاته مرسته وکړي څو د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وشي. حاصلات ډیر ښه وو، حاصلات ډیر لوړ وو، په ښه کیفیت روزل سوي وو، بازار ته مو وړاندې کړل. اما متاسفانه سي مارکیټ نسته. دلته میوې یو دم پخیږي، مارکیټ ته وړاندې کیږي. د محلي بازارونه د دې دومره میوو د مصرف وړتیا یا تاب نه لري. نو زموږ هیله له حکومتي چارواکو خصوصا د اتاق زراعت، اتاق تجارت، د صنایع تجارت له ریاست نه او د کرنې اوبو لګولو ریاست نه مو هیله دا ده چې دوی د مارکیټ پیدا کړي. د موږ د میوو لپاره ښه مارکیټ هند، پاکستان او روسیه ده. مارکیټ نه لرو، مارکیټ هم په دې ځای په یو سرخانې نه لرو، دا ساتل کیږي. دا چې له خپل ډنډره سره وشکول شي یا لښتې سره نه، نو دا تقریبا یوه میاشت خپله د ډنډر اوبه ورکوي، د خپل ځان ساتي او خرابېږي نه او دوام لري او بیا قیمت نور هم لوړ دي. په دې خاطر چې بیا میوې خلاصېږي دوی میوې راوځي او دا ښې مدداره میوه ده. ورته مهال د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د حاصلاتو د زیاتوالي لوی لاملونه مناسب اقلیم، د کرنې ادارې د فني کارکوونکو لخوا بڼوالو ته د سالمو مشورو ورکړه او د بڼوالو له لوري د بڼونو ښه پالنه یادوي. دوی وایي کرنې ریاست هڅې روانې کړي څو په کور دننه او بهر د کندوز ولایت د تازه او وچو میوو لپاره مناسب بازار پیدا کړي. در قسمت بازاریابی محصولات زراعتی خصوصا میوه‌جات ریاست زراعت تا جایی که مربوط ریاست زراعت می شود تلاش‌های خود انجام داده در هماهنگی با سکتور خصوصی و همچنان اتاق‌های زراعت و مالداری و اتاق‌های تجارت که انشالله ما بتانیم برای باغدارای عزیز یک مارکت خوب برای میوه‌جاتشان پیدا نماییم. همدارنګه د کرنې ریاست مسؤلین دغه ولایت کې د کافي سړو خونو نشتون د بڼوالو پر وړاندې لویه ننګونه یادوي او زیاتوي چې ډیر ژر به د کندوز مرکز او ولسوالیو په کچه سړې خونې جوړې شي. طریق مقام محترم وزارت زراعت دو سردخانه را یکی در مرکز کندوز است که به ظرفیت 1500 متریک تن و یکی هم به ظرفیت 100 متریک تن در ولسوالی خاناباد. این اسکیج کروکی و کارهای مقدماتیش تکمیل شده. انشالله ان قریب از طریق مقام محترم وزارت زراعت کارهای عملیاتی شروع میشه. کندوز د هیواد له هغو شمالي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د وچو او لمدو میوو د تولید له پلوه ځانګړی شهرت لري. له دې ولایت څخه هر کال د بادامو، زردالو، شفتالو، انګورو او ناکو ډېره اندازه میوه د هیواد نورو ولایتونو او ځینو ګاونډیو هیوادونو ته صادریږي.